بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورة البقرة آية نمبر 83. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، دې ځنه وړاندې د يهوديانو یو څو صفات بیان شو چې یو صفت پاغي کې داو چې يهوديانو با دا خبره کوله چې جنت ته صرف منغزو او لن تمسنا النار الا اياما معدوده، ورته صرف یو سور زلړ شو چې دوه تفسیر پکې شو، یا ورځي او یا سلوي خرزي، او نور به موږ همیشه د پاره جنت کیو. لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. نو په دې آیتونو مبارکو کې الله رب العالمین دوی ته وی چې تاسو خلق ځان ته وګورئ، د خپل قباحتونو باندې خو نظر واچوي چې تاسو اعمال کم دي. تاسو خو چې کلم وعده کړی دا غم سر د نه رسولې، نو کم سړی چې وعده ماتي عهد چکنی کوي هغه جنت ته راتلو مستحق نه دی. نو دای رابط شو دې آیتونو کې الله رب العالمین د بنو اسرائیلو د یوې وعده او د یو میثاق ذکر کړی دی، او دا اوږد میثاق دی، ډېرې زیاتې خبرې پکې په دې میثاق کې ډېرې وعدې دي. او دا وعده الله رب العالمین د موسی علیه السلام په ژبه باندې په تورات کې دوی نه اغستې ده. هغه دا چې وایي دا وخت د یادولو قابل دی. اخذنا میثاق بني اسرائیل، چې موږ اغستې وه وعده د بني اسرائیلو نه، لا تعبدون الا الله. په دې وعده کې دوه قسمه حقوق، چې یو حقوق الله دی بل حقوق العباد دی. حقوق العباد ورست دی، حقوق الله مخکې دی. دیو جنا اول وعده د حقوق الله په باره کې دا چې هغه د الله عبادت ته، چې لا تعبدون الا الله، چې تاسو عبادت نه کوئ مگر د الله. لا تعبدون جمله نافیه ده، او دلته نفي په معنا د نهي ده، یعنی لا تعبدوا الا الله، تاسو عبادت مکوئ مگر د الله کوئ، دای معنا شو. نو عبادت صرف د الله حق دی، او د عبادت تفصیل مخکې آیتونو مبارکو کې تیر شوی دی. لا تعبدون الا الله، چې عبادت مکوئ سوا د الله نه بل چا، د یو الله عبادت کوئ. وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره ښېګړه کوئ. احسنوا بالوالدین احسانا، احسانا مفعول مطلق دی، فعل حذف دی. وبالوالدین احسانا، د خپل مور او پلار سره تاسو ښېګړه کوئ. په حقوق العبادو کې د ټول مخ کې حق د مور او پلار دی، او په مور او پلار کې بیا ډېر حق د مور دی، چې سل حصے حق کې نو 15 او یا حصے د مور دی، او دا 15 حصے د پلار دی. لکه دا په ابو داود شریف کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو سړی راغی او یا رسول الله من ابر، د چا سره ډېره ښېګړه کوم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل امک، یعنی بر امک. ویل بیا چا؟ نو بیا ورته نبی علیہ السلام ویل امک. بیا یې دریم ځل تپوس وکړو، نو بیا ورته ویل امک. په څلورم ځل ورته ویل چې اباکا، بیا د پلار دی. معلومه دا شو چې د مور او پلار حق په حقوق العبادو کې مقدم دی، خو د مور حق زیات دی په نسبت د پلار باندې. خدا معنا نه لري چې د پلار حق نشته، ځکه بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د الله خوشحالي د مور او پلار په خوشحالي کې ده، او د الله غصه د پلار په غصه کې ده. یعنی که الله درنه خوشاله پلار درنه خوشاله، نو الله به درنه خوشحاليږي. که پلار درته غصه نو بیا به درنه الله هم خفي، غصه به درته. بالوالدین احسانا. دې آیت کې د مور او پلار سره د ښېګړې ذکر راغی. د مور او پلار سره سړی څنګه ښېګړه کوي؟ او دا دوه قسمه ښېګړه ده، یو دینی ښېګړه ده، یو دنیوي ښېګړه ده. دینی او دنیوي. او څه ښېګړې بیا د مرګ مخکې دي، او څه ښېګړې د مرګ نه وروسته دي.
د دین خو خېګړه دا د دین د مور او پلار سره که چېرته بچی مسلمان دی او مور او پلار کافر دي دې له د ټول نه اول د اسلام دعوت ورکوي دا د دې هغه د دین ضرورت دی ځکه چې په خپل د اور نه خلاص دی نو دومره زیات خېګړه د مور او پلار سم پکار ده دې سره سره د دنیا چې کم خېګړې دي او د دنیا د خېګړې بیرته بیا د دین خېګړې دي ځکه چې د مور او پلار خدمت کوي نو دا بیرته عبادت دی نو څه د مرګ نه مخکې دي څه د مرګ نه وروسته دي قبل الموت د مرګ نه مخکې د مور او پلار سره کمې کمې خېګړې کېږي لکه یو خېګړه د مال ده چې څومره مال بچی ګټي نو د پلار مور په دې کې به حصہ کوي دا د مور او پلار سره دویم نمبر دا چې د مور او پلار سره د مرګ نه مخکې چې کومه خېګړه ده هغه خدمت کول نه مور او پلار خدمت کول په مال کې بیا ډاکټر لتل دا ټول هر سره راځي خدمت کول او دریم نمبر دا چې د مور او پلار سره د خپل اخلاق سره پیش کېدل خپل اخلاق د مور او پلار سره د خبرې جواب نه ورکول چې مور او پلار ته خوشاله دا قبل الموت د مرګ نه مخکې خېګړې دي او د مرګ نه وروسته احادیثو کې ډېرې زیاتې خېګړې ذکر دي لکه یو خېګړه د مور او پلار سره دا ده چې د مور او پلار د پاره بسړی بخنه غواړي وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله رحم به وکي دا غوی د ګناهونو د پاره بخنه غواړي الله تعالی زما مور او پلار که څه ګناهونه کړي موافقه دا غوی د پاره استغفار حدیثو کې راغلی دا لفظ دې سره سره د مور او پلار چې کوم دوستانو نو دا غوی د مرګ نه وروسته دا غوی خیال ساتل دا غوی اکرام کول دا غوی د دوستانو خیال ساتل دا د مور او پلار سره باقاعده خېګړه ده لکه حدیث کې راځي ابن عمر رضی الله عنهما یو ورځ روانو لار باندې یو بل ملګری وسره دی او په دغه ټیم کې د ځان سره خر روان کړی دی په دې باندې سورلی کوي او ملګری وایي چې زه عبد الله ابن عمر سره وم په دې کې یو باندې چیر روانو عبد الله ابن عمر چې کله ولیدو یو دم د خپل سورلی نه کوز شو او ډیر زیات په عزت دغه سره سلام کلام وکړو او دغه نه بعد کم پټکی چې عبد الله ابن عمر په سر کړو نو هغه دی باندې چې تور په سر کو او بیا چې کله تلو نو هو دا خرم ستا شو په دې باندې ځان کور تلال شو دا ستا شو زه حیرانم چې دا څنګه باندې چې سړی دی عبد الله ابن عمر دومره خېګړه وسره کوي نو ماته تاسو کو چې دا خو غریبان خلک دی په معمولی شبانه په معمولی سيزونو باندې خوشحاليږي دومره غټه خېګړه وسره ولې کوله وای ماته عبد الله ابن عمر چې ته پته نشته چې دې الګ پلار او زما پلار د خپل مېس کې ملګریو نو ما د خپل پلار هغه خېګړه را یاد کړل چې د پلار سره خېګړه کولی نو زبردست خېګړه وکم درد سیدل که زما پلار چې د پلار سره خېګړه کړي او دا غوی د دوستانو سره ملاقات کول صحابه کرامو بدسي کول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چا خالت لو بیا چې رسول الله کله وفات شونه دا صحابه باقاعده حل تدل او په دې نیت باندې ورځي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر ته وی و رازا غپلانی باندې کې و مشر خزه دا بډای زنانه دا او داغي خالزو وی ولی و نبی علیہ السلام خالت لوس نبی علیہ السلام نشته موږ خال لاړ شو ته پوس به دا په سترګو باندې بلړ شو دا دوه لاړل داغه سره کې ناست لاغي من مستیا وکړه او بیا ورته دی ویل چې موږ ته د نبی علیہ السلام قصې وکا نو کله چې د نبی علیہ السلام واقعیات هغه بډای شروع کړل نو په جړا باندې شولا دا صحابه کرام چې سره کم ناسو دی مو جړل رخصت شول راغلل او د مور پلار د دوستانو سره تعلق ساتل دا اجر دی په دې کې او دا د مور پلار سره احسان کول بعد الموت د مرګ نورستو د دې سره سره د مور پلار چې کومه وعده د چا سره کړی دی وعده ایفاء العهد هغه وعده پوره کول څه قسم وعده چا سره کړی دی ته خبر شول چې دا وعده زما مور پلار کړی دا بیا سر تور سوا دا په حدیثو کې راغلی دی دې سره چې دا غوي کوم وصیت دی دا غي تنفيذ کول تنفيذ الوصیت مور پلار وصیت کا هر چې وصیت کړی دی او دا جایز وصیت دی دا غوی د مال په درې مېسه کې هغه نافذ د لحاظ دا غوی د وصیت تنفيذ کول چې مور پلار کوم وصیت کړی دی هغه بسړی پوره کوي دا خېګړه دا وسره او سره د مور پلار طرف نه صدقه کول خیراتونه کول سړی خو ځان هم صدقه کې خود مور پلار د طرف نه وکی نو دا د مور پلار سره خېګړه دا ورته رسیږي واقعدا صدقه مړی طرف نه څوک صدقه وکي نو دا ورته رسیږي کدا مخ کې مړی وک نوې مړی خو الله تعالی ورته رسي حدیثونه دا معلومه ده او سره دا و د پر دعاګانی کول استغفار دعا کې فرق دی استغفار دې لپاره کول کو ګناهونه کړی الله تعالی ته معاف کړي دعا دا چې الله تعالی ته درجات بلند کړي دا دعاګانی ورل کول او دا خو حدیثونه ثابت دي چې د ژوندو په دعاګانو کې د مړو د پر ډیر زیات خیر دی دعاګانی وسړی کوي ورلا او دې سره د مور او پلار طرف نه سړی حج عمره کې دام په حدیثو کې راغلي دي مور او پلار په شوی دي یې حج کړی دی او یې نه دی کړی که حج په ورپورو بیا خو په قرض دی بیا خو به خامخه کې چې دا قرض ادا کی
او داسې نفلي حجونه نفلي عمرې کول د مور پلار طرف نه دا هم حدیثو کې راغلي دي د مور پلار څخه ګړه د سړی وسره وکي دا ثواب الله تعالی غوته بیا ورسي او یو بل هم دا وی یو حق دی په دې بچو باندې چې دا وی د قبر زیارت کول پټي باندې تلل هغه ته دعاګانې کول دا جایز دی نبی صلی الله علیه وسلم هم د خپل پلار قبر لخپل مور بوتل یو تل جشپغو کالو په عمر کې وو نو دا د مور پلار قبر لتل دا د مور پلار څخه ګړه کولی دا هغه د مرګ نه ورستو نو بالوالدین احسانا احسنوا بالوالدین احسانا د مور پلار څخه ګړه کوي وذل قربا د خپلوانو سره ذل قربا قرابت والا د خپلوانو سره هم تاسو ښه ګړه کوي د خپلوان سوق دي نو خپلوان یا د پلار خپل دی یا د مور دی د پلار رونه خويندې د مور رونه خويندې او د خويندو بچي و غیره دا ټول د خپلوان دي د دې سره هم تعلق ساتل تروریان ترونو سره د خپلوانو سره سره څنګه خېګړه کوي دا کم حقونه دي نو دا هم پاغوی باندې مال لګول بالمال دا هم دا څه خېګړه ده وسره دا خدمت کول ترور دا ماما دې تر دې و غیره دا خدمتونه کول دا راوي سره خېګړه کول دي وسره دا غوي زیارت کول ټیم پټیم دا غوي ملاقات لسړی دي سلام لذي په دې کې اجر دا غوي حق دی او دا د خپلوانو سره خېګړه ده او ورسره ک بیماران دي عیادت المریض دا غوي د بیمار کرسی کول دا غوي تپوس کول چې څنګه دی نو دا عیادت المریض د خپلوانو خاص کر د عام مسلمانانو حق دی خو د خپلوانو ډیر غټ حق دی دا غوي خاله وسړی زی او ورسره دا بالپرس کا وہ سوک خودگی پہ کی وشو اللہ سوک پہ کی وفات شو نو اتباع الجنائز دا غوی جنازو لتلل دا غوی پا غم کی شرک کی دل دا غوی سر خیگر دا او دے سر امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا خو سڑے با عام پریزه دا کئی بے خو خپلوانو کی کچر دا غلط کار دے دا غیر روکتام خیال پکار دے سڑے دعوت لوری کی او امر بالمعروف هم پکار دی چې د خپلوانو دا خېګړه دا وذل قربا حدیث د بخاری کې دی چې من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه څوک چې غواړي چې د رزق پراخ شي عمر کې د اضافه شي د خپلوانو سره تعلق ساتي تعلق نه پرېږدي دای معنا شو وذل قربا د خپلوانو سره خېګړه کوي والیتاما د یتیمانو سره خېګړه کوي یتاما د یتیمانو تفصیل ان شاء الله سورته نساء کې راځي یتاما جمع د یتیم دا یتیم هغه چاته وي چې دا پلار مرشي او بلوغ ته نه رسیدلې بعض علما وي چې مور مرشي هغه ته یتیم وي یتیم خودوانو ته ویل کېږي مور مرشي هغه یتیم دی پلار مرشي هغه یتیم دی چې بلوغ ته نه رسیدلی خو شرعي یتیم او چې کوم احکامات پاغي مرتب کیږي هغه دی چې پلار مرشي او دا بلوغ ته نه رسیدلې او حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یتم بعد احتلام د بلوغ نه بعد وقولوا للناس حسنا والمساکین د غریبانو سمتاسو خېګړه کوي غریبان مساکین جمع د مسکین دا مسکین هغه چاته ویل کېږي چې سنه سخ وسری خو باغی گزاره نه کېږي دا غوي خېګړه دا غوي خېګړه دا چې دا غوي د رزق خیال ساتل پکار دی هغه غربت ته قتل غواړي چې دا غوي څه ضرورت دي چې هغه سره سره پوره کړي دا د مسکینانو سره تعلق دی دا غوي خېګړه دا وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا کوي خلق ته خيخي خبره کوي خيخي خبره سدي نو د خو خبر نه خو یدا معنا مراد دا چې دا چون کې مدني صورت ده په مدینه کې منافقان ډیر زیات يهود ډیر زیاتو نو معنی دا د قولوا للناس حسنا یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان کو ترشتیا خبره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه پټوي ما بلکې کوم صفاتونه چې په تورات انجیل کې راغلي دي هغه ته ټیک ټیک بیانوي نو وقولوا للناس حسنا خلق ته خبره کوي د نبی له سلام شان او ته برابر بیانوي یو دا معنا شو دویم وقولوا للناس حسنا یعنی خپل اخلاق برابر کې چا سم ملاويږي پرون تندي وسم ملاويږي نو قولوا للناس حسنا دې سره قولوا للناس حسنا لدينا مراد دعوت لا اله الا الله هم ده چې قولوا للناس حسنا خلق ته دعوت لا اله الا الله ورکوي دعوت امر بالمعروف کوي د ایمان دا امر بالمعروف وقولوا للناس حسنا معنا خلق سنر نرمي خبره کوي حسن المعاشرت نرمي خبره واقيموا الصلاه واتوا الزکات منقائم او یو زکات ورکوي د اقامت الصلاه او د ایتاء زکات تذکرہ بار مخ کې وشولا دعوا عبادت بد الله کوي یو مور پلاس خېګړه درې یتیمانو سره سلور مسکینانو سره پنځو خلکو ته خبرې کوي شپږ اقیموا الصلاه او اتوا زکات اتو په دې عهد کې اته خبرې شولې اته لوزونه شو
نو بنو اسرائیل لا ټول مات کړل. الله وتعالى ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو الا قلیلا منکم مگر لږ د پکې وانړو. ان ټول خلق خو بلار نشوي خو اکثر خلق د سیو چې هغوی د دې وعده نه روګردانی وکړه. ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو الا قلیلا منکم مگر لږ خلق د پکې وانړو. وانتم مورزون حال درې تاسو زوړ عادت او چې تاسو به اعراضونه کول. وانتم حال درې تاسو مورزون اعراض کوونکې د تاسو زوړ عادت ده. تولی او اعراض یو شی دی. بعض علماء فرق کړی دی چې تولی دی ته ویل کېږي چې څوک چاته ولاړ دی او باقاعده بدن مختبل طرف ته واړي تولی دی ته وایي. مختبل طرف ته واړي تولی په بدن سره کېږي. او اعراض دی ته چې خو سره ناسې خو زړه دی سره نه لګي نو تولی په زړه په بدن باندې کېږي اعراض په زړه باندې کېږي. او د کافر سره سره اعراض به هم کوي او دارنګ تولی به هم کوي سوچ د الله دین دشمنان دي.